تازه به زما بیا شو پر هرونه په اوبو کې چې پټ په مې د مور نه کړل لاسونه په اوبو کې په تمه وم چې را به شي ګلونه په اوبو کې زه ناست وم خو نیول به مې لاشونه په اوبو کې درمان صاحب بیا په تمه وم چې را به شي ګلونه په اوبو کې زه ناست وم خو نیول به مې لاشونه په اوبو کې او پر او باندې ساه خلاصې نه چې راغوزار شي زما د کور ولاړ دي دیوالونه په اوبو کې پر او باندې ساه خلاصې نه چې راغوزار شي زما د کور ولاړ دي دیوالونه په اوبو کې ماشوم ما جړل مې او په منډه ورسره وم ماشوم ما جړل مې او په منډه ورسره وم یو ورځ ورانتلي کتابونه په اوبو کې دا ستا د زړه خبرې مې په خپو کې پیرزو نه وې راسته مې کړل نن ستا د لاس خطونه په اوبو کې دا ستا د زړه خبرې مې په خپو کې پیرزو نه وې راسته مې کړل نن ستا د لاس خطونه په اوبو کې جوړ کړی مصور د بې وسۍ تصویر داسې دهقان باندې باران وي او فصلونه په اوبو او ناروغه به م وس په د دارو چې زموږ نه راکول به راله مور به مې ساختونه په اوبو کې او زما په خیال د ژوند معنی به داسې وي درمانه سړی چې جوړوي د خپو خاپونه په اوبو کې او د ورځې نه وي خو د شپې راوځي ستا د یادونو قافلې راوځي چې ستا خطونه به پراته و پکې د هغې جیب نه اوس تسبیح راوځي چې ستا خطونه به پراته و پکې د هغې جیب نه اوس تسبیح راوځي خلک زما د بزرګۍ قایل شو او د یار په مخ باندې دانې راوځي خلک زما د بزرګۍ قایل شو او د یار په مخ باندې دانې راوځي او د شرافت ثبوت دا بس دی که نه ښکلي زما په بهانې راوځي د شرافت ثبوت دا بس دی که نه ښکلي زما په بهانې راوځي چا چې به درس د زندګۍ ورکوو اوس هغه هم له میکدې راوځي چا چې به درس د زندګۍ ورکوو اوس هغه هم له میکدې راوځي او د مازدیګر ټیکه زما سره ده شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي د مازدیګر ټیکه زما سره ده او شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي سازش کوونکو کې درمانه یاره بلا اشنا اشنا سیرې راوځي ډېر ښه دی درمان صاحب او آینې سره ګویانه آینه ده نن په یو دوه کې حیرانه آینه ده آینې سره ګویانه آینه ده نن په یو دوه کې حیرانه آینه ده ستا د مخ په حد و خال باندې ګویا ده خبرلوسه بې زبانه آینه ده ستا د مخ په حد و خال باندې ګویا ده خبرلوسه بې زبانه آینه ده اندېښنې زما زړه ته اچولې زه بوډا شومه لازوانه آینه ده اندېښنې زما زړه ته اچولې زه بوډا شومه لازوانه آینه ده مړې ستا اخلې نظر له غرور حق دی مړې ستا اخلې نظر له غرور حق دی ورکه شوې نن له ځانه آینه ده او ستا د حسن تماشې ته ولاړه خپلو کړو باندې خپېمانه آینه ده ستا د حسن تماشې ته ولاړه خپلو کړو باندې خپېمانه آینه ده او موده پس ورته د ګونګ په شان ولاړ یم زه حیران یم که حیرانه او ورته ګورم زما په شانتې ښکاري چې دا زه یم که درمانه آینه ده او ستا په ما او شباور را پورې خاندي په ما او شباور را پورې خاندي خپل ریخې ریخې صادر را پورې خاندي یو ورځ به موږ د نور سوري ته ناست یو یو ورځ به خالي غر را پورې خاندي او خفه نه شي درته ډېر یم ملامته لوپټه دې د اختر را پورې خاندي او احتجاج مو د تیر شوي وخت کیسې شوې د روان شوي ښار منظر را پورې خاندي پردي څه چې زما حال باندې درمانه دا د خپلې کوڅې ور را پورې خاندي کلونه شاته د روان شوي ښار منظر وړی وم زه یو ورځ د خپلو اوښکو سمندر وړی وم مونږ ساده خیل او دلته هر سړی دوه مخې سړی خلک اوبه وړل او زه پکې باور وړی وم مونږ ساده خیل او دلته هر سړی دوه مخې سړی خلک اوبه وړل او زه پکې باور وړی وم او په سمه کې بلد یم خو د غر نه یم جي راوته چرته مخکې په سفر نه وم جي او زمونږ په قبیله کې د سر په بدل سر زمونږ په قبیله کې د سر په بدل سر
لک پام د پښتنو د غر نختر نه یم جی او حیران یم حیران راګوري ولې ته د روان وزیرستان د ښار منظر نه یم جی ډېر ښه دی. واه او د ننګ په وخت مې ګوره بیا ثبوت د کامولۍ ناراسی په نوم د لر او بر نه یم جی او نفرتونو نه انکار د سړی وکړي د ګلونو کاروبار د سړی وکړي د انکار تکرار بدلیږي په اقرار کې خو بس لک شان غنتوار د سړی وکړي او بد نه دا روزګار د سړی نیوي د مات شو زړونو کار د سړی وکړي او داسې په مینه راته مرا ګوره زه هم کمزور ماته ځان معلوم دی چې په پردو جیبونو ځان ساتي ماته د هر ښکلي ایمان معلوم او ما نه د ما زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې اعتبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي ډېر ښه دی درمان صاحب. زما د هر ارمان قاتل جنۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي دا په وادو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي دا په وادو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده سړی به څه وضاحتونه کوي خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده سړی به څه وضاحتونه کوي خدای زده سراب دی که اوبه ښکاري خو ساسار د ژوندانه ښکاري نن یې پخوا کې داسې غلی تیر شوم لکه چړون یم ماته نه ښکاري د قامت ناپ په اندازو نه کېږي غرونه د لرې نه واړه ښکاري ضراره دا ووره یار د قامت ناپ په اندازو نه کېږي غرونه د لرې نه واړه ښکاري نور څه ووایم هغه د سشته درمان صاحب استاد شاعر خو زه هغه ټایم ما شاعري نه کوله چې زموږ کلي کې وار چې دی هغه د عارف نامې او شاید اوس یعنی هغه ټایم د درمان صاحب یو غیر ریکارډ کړی و چې یار دومره غریب هم چې ګنډلو نه ایستنه نه هغه ما ورته ویل خدای چې لږ زور دی دا ووایم مې دا مو زما د زړه نه چې څوک یار وباسي به تزبونه چې توک تار وباسي او ما ته یاد نه دی خو زما د زړه نه زما یار وباسي لکه تزبونه چې څوک تار وباسي بې حرمتي مې د زړه سله کوي څوک چې جومات ته ځي پیزار وباسي د زورور زور بشه خدایا زما د کور په منځ کې لار وباسي د لوږې نمرم خدا غم مې وژني نن چې هغه د غاړې هار وباسي د لوږې نمرم خدا غم مې وژني نن چې هغه د غاړې هار وباسي او دا بیا ووایه شیر زه د لوږې نمرم خدا غم مې وژني نن چې هغه د غاړې هار وباسي او هغه سړی دی د سندرو قاتل څوک چې د کلي نه پنکار وباسي دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا مو د زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم او قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل دی یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې که دې ته هم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه ډېر رحمان صاحب ډېره زیاته مننه یاره بس نور تاسو نه نظم مې یاد نه راته نظم او شته خو نه یاد ماته غزل کو تاسو راته سره یاد کړل نو ماته خو ذهن ته څه نه راځي سړی یم نه په سوري نه په نور یم جي مزدور سړی یم نه په سوري نه په نور یم جي زه د څلورو خویندو دغه یو څادر یم جي داسې یو وخت د نظر د خوږېدو سړی وم خو نن سبا کې د روان شوي ښار منظر یم جي ډېر ښه